سلامونه، وخت مو په خیر. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. ټاکل شوي چې دغه پلاوی به له افغان چارواکو سره د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. امریکا په افغانستان کې د خپلو هډو خالي کول پیل کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي چې موږ به خپلې ټولې اډې افغان ځواکونو ته وسپارو. چین له افغانستان سره د 550 میلیونه ډالرو بیړنیو بشردوستنه مرستو تړون لاسلیک کړ. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې هیواد به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان سره د کرونا ضد 400,000 ډوزه واکسین مرسته هم وکړي. په پکتیا ولایت کې د 38.6 میلیونه افغانیو په لګښت د برېښنا شبکه پرانیستل شوه. ځایي چارواکي وایي دغه شبکه 1280 کیلو ولټ برق لري چې په جوړېدو سره یې 1000 کورنیو ته برېښنا ورسېده. تیر کال په هیواد کې نږدې 15,000 ټنه چهارمغز تولید شوي دي. کرنې وزارت وایي کابل، نورستان، تخار، پنجشیر، کونړ، پکتیا، میدان وردګ او دایکنډي هغه ولایتونه دي چې د چهارمغزو د حاصل لپاره مناسبه اوبه او هوا لري.